دوستانو د تورغر د واقعې حقیقت ښکاره سول. د څو ورځو راهیسې په دې باندې یو ټرین روان دی چې په تورغر کې څه سوي دی د جنۍ و هلک سره. نو د دې په اړه باندې اوس تازه معلومات دا رالو چې د جنۍ پلار څه وایي. د جنۍ پلار وایي چې دا زما لور وه او نور داسې خبرې کړې دي. د دې واقعې په اړه باندې پوره معلومات شیر کړي دي. د څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا باندې مختلفه خلک ویډیوز جوړوي، موږ به هم پرې جوړې کړې وي، خو پوره حقیقت تر اوسه پورې نه دی ښکاره سوي. نن د جنۍ د پلار ویډیو راله، راځئ دغه وګورو چې په دا ویډیو کې ګرده حقیقت ښکاره سوي دي چې دغه واقع څنګه رامنځته سوې ده او دغه هلک څوک دی، د جنۍ څوک ده. نو د جنۍ د پلار د خولې نه به یې واورو. راځئ دغه ویډیو وګورو. علي د غاړې یو هلک من دی، سن الله نوم یې دی، د تورغر جنۍ ده. هغه هلک یې په چل باندې راوختلی، په هغې کې یو سرکاري پولیس هم میلاو دی. هغه دا خو زما لور وه، کوره تښتېدلې وه. بیا زما ورواره د بیشام نه موندلې ده، راوړله جو مړه کړه. ورواره زما جیل کې دی، شیرزمان نوم دی. غیرت په نام قتل یې. خو چې زه تا ته روان شوم بیا په چرګې مرګ ګران دی، د ښځې مرګ دوی ته یې ګپ جوړ کړلی. حکومت کې تپوس نه کوي ولې چې یو تورسري شهید صاحب لا بېګناه مري، لا هغه په تهمت باندې مري، سړی ورسره نه وي، غل ورسره نه وي. خلک داسې شپې وساتي، ماښام یې وساتي، سهار چې خبر شي هغه په جوارو کې پرته وي. کورونه زموږ یو چم دی، دا پورې بره یو چم دی. هغه یو یې دروازې نه بلې ته شړلې وې. دا په یو هلک سره بدنامه شوه چې وتښتېده کور نه. جو بیا ورواره زما چې سي چل کړی دی، جو دا ووجله. شیرزمان نوم دی. مونږ د حکومت ته شهید صاحب دا یو درخواست کوم، کومه جنۍ چې پلي معبود سره امانت وه، دا مونږ لیده. مونږ د دې زیوجي زما بالکل د سره امانت وه. لای پلار ورکړله، لای مور ورکړله، لای خاوند ورکړله. هغه شپږ میاشتې دې ظالم ساتله. بیا مونږ دې نه خبر شو په سهار باندې چې جنۍ مړه شوه. چې د یو ماشومې کور جوړ نو خاوند نه ساتله، نه به چېرته تلله. جو ووجله. دغه خوښه به وه، د تره زوی جو تربور و، دغه جو هغه غیرت په نوم یې وجله. غیرت په نوم شهید صاحب دغه ښکاره خبره ده چې جنۍ مړه شوه او سړی ورسره نشتی، او یو کس شپې ځان له پاسپورټونه برابري، هغه تللی بارمن ته. مونږ پرې خبرېږو که نه. نو پولیس هم دا کیس داسې لږ شاته کړو. فضل معبود چې دی هغه وایي دا جنۍ چې وه خلک داسې وایي، هغه ګوجر کې کوم خلک چې هغه داسې وایي چې دا شپږ اووه میاشتې ده سره وه. دا جنۍ ده سره وه. دا په څه عوض ده سره وه؟ دا ده سره شپه چې امانت پرېښې وه یا تښتېدلې وه، ده سره وه. هغه به والله الله ته وبدې وه ده سره. د ده ځای نه بیا روکه شوې ده، کیسه شوې ده. بیا داسې خلک وایي یا وجلی ټوټې شوې، غوږونه، سترګې یا پوز یا ظلم زیاتې داسې په کار دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، موجود ما بیشام بوبۍ. دلته یو سانحه شوې وه چې د تره زوی د تره لور مړه کړه، هغه یې په تبرګو ووجله، رنګ یې ورکو د غیرتو. دغه یو ظلم شوی د کوم ځای ته چې راختلی یم، نو دا ډریور راته وایي چې دا 2000 فوټه بلندۍ کې سفر موږ وکړو. د دې کاکا سره ډېر ظلم شوی، خو دلته یو مسله داسې ده چې دلته د دې خپل د غرونو یو قانون دی چې دی کې د دې یو مشري دا د ګوجر برادرۍ سره تعلق ساتي. دلته د دې یو مشر دی، د هغې مشر د وجې دا پلار هم د انټروی نه یریږي، د خپلې لور غږ نشي پورته کولی، خپل درد نشي ښکاره کولی. دلته راتلل زموږ مقصد انسانیت او احساسات و چې را نن سبا دا خبره ډېره په زور روانه ده او دا کار عام شوی دی چې مړې وکړي او هغې له د غیرت نوم ورکړي. دلته یې د تره لور مړه کړه، نوم یې د غیرت ورکو. آیا حقیقت څه دی؟ د دې پلار سره خبرې اترې کوو. راځئ زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې مشره؟ خیر دی. ښه تاسو؟ راغلي اوس تاسو په دې غم درد کې مو ځان شریک کو. زه خدای تاسو شته کینو چې تاسو دا کار وکړئ. دا واقع څنګه مخې ته راغلی وه؟ دا خو زما لور وه، کوره تښتېدلې وه. بیا زما ورواره د بیشام نه موندلې ده، راوړله جو مړه کړه. ورواره زما جیل کې دی، شیرزمان نوم دی. زموږ نور هېڅ چا باندې لوه دوه نشته، یو شیرزمان زموږ هغه نیولی دی. خاوند باندې هم فیار شوی دی، او خاوند باندې داسې فیار شوی دی چې وینا ساتمه نه ښځه کوم، جو دغسې فیار پې شوی دی. خاوند ورته ویلي چې نه دې ساتمه او نه دې ښځه کوم. جرګه هم پې کړې وه موږ. نو هغه مجبوراً د کوره راووته او دی لاړ سعودي عرب ته. خاوند سعودي ته لاړ. ستا لور خو په کار ده چې تا ته حواله شي، ته خو یې پلار یې، رور ته پکار یې، مور ته پکار یې. نو خیر ووجله. د تره زوی یې رور و، جو هغه ووجله، جو هغه جیل کې دی نیولی دی. وجل زیاتی ونه شو؟
ځکه چې د یو ماشوم کور جوړ نو خاون نه ساتله نه به چېرته تلله جو ووجله دغه خوښه به وه د تره زوی جو تربور و دغه جو هغه به غیرت په نوم یې وجله غیرت په نوم تاسو څه وایې بابا نو مونږ خو دا وایو چې مونږ سره دوی انصاف وشي انصاف ظلم وشو ښه ماشوم یې د څومره مودې دی هغه 2.5 کالو دی داسې ګرځي راګرځي غټ سړی دی 2.5 کالو او دا د خپلو کې ورکړی و که پردو کې دا زما دا کوم چې خاوند و دا هم زما ورواره دی چا چې وجل ده دا هم زما ورواره دی د مشر ورور زوی ووجله کشر ورور دی زما بوډا غوندې سړی دی پورې څوکیداري کوي عربو کې د هغه انګور وه مونږ د دواړه یو مور نه وو دا چا چې ویشتل د دا هلک ته مېرنی ورواره دی زما دغه هلک ته مېرنی ورواره دی چا چې ویشتله او خاوند د کوره را شړلې وه کورونه زموږ یو چم دی دا پورې بره یو چم دی هغه یوې دروازې نه بلې ته شړلې وه دا په یو هلک سره بدنامه شوه چې وتښتېده کور نه جو بیا ورواره زما چې سي چل کړی دی جو دا ووجله شیرزمان نوم دی چې چا سره بدنامه شو په کار ده چې هغې یې وجلی وې که نه نو هغه پته نه لګي نو مونږ خو غریبانان یو نن سبا مرګ ران کار دی نه شو کولی څوک کوي جو کوي به نو هغه هلک د کوم ځای دی چا سره چې بدنامه شوه څوک دی د کوم ځای دې ځای دی که نه د بلې هغه د بلې علاقې دی نو دا چا لیدلي کو هسې په الزام ور تور ور په ورکړو پته نشته هېڅ چا لیدلي نه و او دغه شی دی هسې د مرګ له دغه رنګ ورکو دغه رنګ ورکړی دی نو اوس پته لګي نه که چا لیدلي چا چې وجلی ده که دې لیدلي لا بل چا لیدلي د خپل غربت د وجې خاموش د غریبۍ د وجې زه زمینداره کوم موږ دا مال ساتو اوس د یوه خور نه رالم دې وړوکي اواز وکړو دا مې مرواره دی خاوند هم دې هلک ورور دی انصاف غواړي او نو غواړو نو خود غواړو انصاف ته میلاو شي ستاسو ته انصاف میلاو شي قدرمندو چې یو خوا د غریبي شي او بل خوا د بېبسي شي تا سعودي کې څومره وخت تېر کړی ما 99 کې تللی ما 2023 کې راغلی ما دا چا چې زما د لور چې د چا ښځه وه دی مې وړوکی ساتل دی دی چې زلمی شو بیا د خلکو راته ودروو زما خپل سکر واره و دې وړوکي دا ټول ما وساتل چې دې حد له رالل زما خلاف کاروی ته شیطانانو ودرول دا کاتې وکړي را سره که دروغ وایم نو دا 2 عمرې مې کړي دي حجونه مې کړي دي دا دغه بستا لکه دا ثواب دروغ نه یم زما ښځې مونږ به دا لمبول ساتل به بیا چې زلمي شو بیا خلکو راته ودرول دا فساد جوړ کومې رویرونو سره چې تا خواریانې کړې وې لمبولې مو سترم کړل نو هغې دله داسې له درکړه دغه کار وکړو را سره کوټې ما وله جوړ کړي دي پلار مې هم عربو ته بوته زما کشر ورور د یو مور پلار موږ وو د چا چې مر کړ دی دی مېرنی ورواره دی زما نو خبره دغسې شی ده جیل کې دی هغه جیل کې دی سزا خو غواړي چې سزا ورته میلاو شي نو هغه ته خود به میلاویږي هغه باندې چې کوم کاته لیکلې دغه افسرانو به څه کړي نو ته د خپلې بېوسۍ د وجې خاموش یې نو دغه کار دی نو قدرمنو د چې دا کم پروګرام هم درکوي راکوي نو دې ټایم هم دته یاره د ځکه د دې په روایاتو کې دلته د ګوجرو ځان له یو دنیا ده پاکستان کې څوک پانسي شی نه دی کېدی شي چې ازادي کېدی شي چې سزا ولا ورکړي دا کار اوس د حکومت دی ته خو غواړې که نه چې پانسي شي نو پانسۍ خبره خو دا ده چې پانسي شی څوک نه دی دې پورې لکه زموږ د ریاست نه ناامید دی چې اوسه پورې چاته انصاف نه دی میلاو شي نه دی میلاو شي لاړو درنه کاکا ستا غږ هم نړۍ سره شریک کولو اوس دا خبره ده که نه چې دا پورې بره زما کور دی دا چا چې ښځه وه د هغه کور زموږ یو کور دی نو تاسو اوس ډوډۍ به موږ سره وخورئ مننه په الله ګران شي لاړو دنه خوشحاله اوسئ قدرمند شي دا راته ووایي دا کوم ظلم چې شی په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ جی شاهد خان ستا شکر ادا کوو چې تا موږ موقع راکړه او د دې خبرې تا ته پته ده چې دا داسې چل شی دی چې د دې پلار نه تا اوس مخکې سات یو بیان ته واخیستو هغه پلار یې صحیح بیان نشي ورکولی ځکه نشي ورکولی دا څه وجه ده دا هلته ګجرو کوم مشر چې دی هغه نه یریږي او ولې یریږي او ځکه چې څوک شتې نه کمزوری دی او بیا د ده دا ورواره چې دی د ده دا لوري چې وجله دا څه لپاره وجل نه جینۍ چې وجني نو سړی به ورسره بیا وجني په غیرت په نام باندې څنګه چې تورغر کې هلک هم وجلې او جینۍ هم وجله تو چې د جینۍ وجله هلکې بیا څنګه پرېښې دی هلکې ولې نه دی وجلې خو دا به د دوست ځان له ځمکې لپاره تنازع وه یا بل څه تنازع لپاره د ده ورواره یې چلې کړلی
د لوري چې دا وجل ته یریږي کمزور دي د حق اواز چې دا دی اوچتولې نشي جی اجو بل دا خبره ده جی چې دی کې بل دا چې دا اف آی آر چې کړه تاسو ګورئ دا 302 دی دا 311 پکارو شاید بای کنه پکارو داسې کنه پکار کنه جی بل هم داسې خبره اورو چې موږ خو د دې علاقي خلک بل چې فضل معبود چې دی هغه وي د جنۍ چې وا خلک داسې وي هغه ګجر کې کوم خلک چې هغه داسې وي د شپږ و میاشتې د سره وا دا جنې د سره وا دا پسې وس د سره وا دا د سره سپنې چې امانت پرېخي واسط یا تخدیدري و د سره وا هغه والله الله ته پته و د سره د زینب بیا روکشي دا کیسه شي بیا داسې خلک وي یا وجلای ټوټه ملا شي وګونه اکثر یا پوز یا ظلم زیاتې داسې پکار دي بیا موږ حکومت ته مطالبه کوو چې دغه صحیح تفتیش وکړي او ځکه چې کوم چې اصل مجرم دی هغه ته ورسي هغه ونسي او د دې خبري حقیقت چې دا وشي حقیقت راوځي تاسو خود د وطندارانې او جبل کم ظلم چې شوی دی دا پلارې ستاسو په وینا چې دا د ګوجر قوم چې کم مشر دی پسنو مې دی فضل معبود ها دا د یری بیان د یری نه یری کی بیان ورکولې نشي دا خبره دا یعنی پزړې خار مانو زړې شته چې وي غل ورته معلوم دي ارسر یریږي ویلې نشي خبره دا موږ چې چانه یری ګونه ما خام ډوړې خپل کړو صاحب بر خدای اخلینه نه ادنه چا کوټه کې پاتې کیږو ان شاء الله کوم بیان چې هغه میډیا ولا لورکو او د سره خدام ډیر غلط میسج چې نن سبا مړ وکاو تور نوم په ورپورې کا په تور چیر د غیرت پټی کې باندې غیرت کې نام کې قتل دا خلک وینو چې دلته ششو غیرت کې نام جنای وجل الکتی او کوئی ثبوت تیم ته خو یان کې یعنی نن سبا چاته د خار کیږي مړ کو غیرت کې نام ورسره غیرت کې نام ورسره ولېګا ولې مړی دی ته چې تورغر کې کوم شي دي الکی هم وجل او جنای وسره هم وجل ټول میډیا من تاسو ما چلو ټول میډیا ولا سوشل میډیا ولا ټول خلک چې دا چلی نو دی لپاره مونږ چلو دي کې خطب شي حقیقت خبره د معلومه شي به ډیر من زه د زنانو چې بی ګناه کوم امری د شهید صاحب زه د هغه आवाज اوچتم کپدې ما سو پانسی کې زه پانسی نه ما ولې چې یو تورسری شهید صاحب لا بی ګناه مری لا هغه په تهمت باندې مری سړی ور سره نه غل ور سره نه خلک داسې شپې و ساتي ماخام او ساتي سار چې خبر شغه په جوارو کې پرته ک تاسو کتلی شهید صاحب زمونږ یو تورغر کې واقعا شیدا علی د غاړي یو الک مند سن الله نومې د تورغر جنای دا هغه کې په چل باندې راوختله پاغه کې یو سرکاري پولیسو ملاو دي هغه هم جیل کې دي دغه سي د ببای شیر زمان نومې د ډیر زیاتې کړي د ظلم کړي خو شهید صاحب ته دا یو خبره کوم چې کوم ببای شیر زمان دي هغه په جیل کې د پولیسو پرچا کړه 511 پکې نه راکړي 511 په دې کې لازمی پکاروندا حکومت چې دا پرچی 511 نه کینو په دې باندې شهید صاحب مرګونه نورم زیاتېږي هر چا په کار راځي خلک بچي را ډوډۍ لراولي او بیا به وجدي لا به خزي سره مرګري کوي لا به انګور سره مرګري کوي لا به خپل مور سره مرګري کوي مونږ د حکومت ته شهید صاحب دا یو درخواست کوم جنای چې پلی معبود سره امانت وا دا مونږ لیدا مونږ د زیوجي زما پیګ د سره امانت وا بالکل د سره امانت وا لای پلار ور کړل لای مور ور کړل لای خاوند ور کړل هغه شپږ میاشتې د ظالم ساتله بیا مونږ دینه خبر شو پسار باندې چې جنای مړ شو جنای مړ شو اوس ثبوت ورزره نشته اوس د دوغ په خوفه د کله انګاوي کله منګاوي کله وي زما غل په شګړه کې ده کله په پیښور کې نو شاید صاحب ته په خپل سوچو کې ډیر ظلم شروع دي د ظلم یو داستان شروع دی بیا د تورسرو زنانو ز आवाज چتوم आवाज په ببای لانجه ده تورغر سره ورغلې مجي ټول خلکو سره په دغه چورتري گاډي کې ګرځم که سکسکې کوي دي خو د تورسرو د ظلم आवाज ته سیب نه امټینګ دا جنې شپږ میاشتې چې د سره و د بکول پلار چې کوم بیان راکو چې د خاونې چې دا زنه ساتم صحیح شولا جی نو دا د دینه پس د سړی لاړه د جرګې مطابق دا جی او بالکل شپږ میاشتې په معبود سره بیا چې مون خبر شو جنای چې مړ شو بیا په دې کې چې نور کسانو میلاو دی واده شر زمان نه دی د کې یو کس وبر تختیدلم دی بار منته حکومت تفشیش صحیح اونکه صفا درته هغه ما سي روایت سړي دا خو مختلف خلاص دي چې 302 خو چې تاسو مړ کړم نو ډایرکټ 302 دا جو ار سړی پیږي په جیل کې د 302 وکړو چې ته پانسی ول چې جیل کې 302 وکړه شاید صاحب دا کاره خبره ده چې جنې مړ شو او سړی ور سره نشته او یو کس شپې ځاله پاسپورتونه برابر یې غتل بار ملته مونږ په خبري وګنم نو پولیس هم دا کیس داسې لکشاته کنه مونږ د حکومت ته درخواست کوو چې دا یو د شیر زمان لانجه ده دا ډېر لانجه وشوي یوازې د پلی محبوب نه خلک به خپل لور خور امانت کې زه استاد خپل لور امانت کم شاهد صاحب نو چې مړ شو زه تاسو پته نه کوم کزه به دیوال نه کوم
من خبره خدا ده کنه دا خلک وای سیاسي دی او پلان کې دی جلسي دی زنه د چا جلسونه یریګم نه د چا خبرونه یریګم نه د امینه نه یریګم نه په الله نه یریګم الله برا نصر وای ډیر ظلم شروع د شهید صاحب نن سبا چې مونږ په دې شنګړه ځله باندې وګورو په تورغر باندې وګورو دا تورسری بیګونه مړې شوې په تو مې پټېلا پون باندې او دې بغیرت خلکو تپوس ځان په د غیرت په نوم ورواچي غیرت پر نام قتل غیرت پر نام قتل خو چې زه تاسو روان شوم بیا په چرګي مرګ ګران دی د خزي مرګ دوی کپ جوړ کړل حکومت کې تپوس نه کوي شهید سے مونږ دا خبره کوو چې مونږ اسې د چغونه مطلب نشته اغلا پلی معبود سره والا ما سره والا سین کې دی راو چې کوم ځای کې یو شفا انکوایری پکار ده پدې کیس کې پورا معلومات پکار دی لټون پکار دی چې تاسو ما داوم واوریدل چې پلاری وای چې دا زمازوی پریخه و نو چې تاسو پریخه نو بیا د دې سره مرسته کار استاد من خبره غدا ده کنه مونږ عدالت ته ججانو ته درخواست کوو چې ما یو لور دا هغه یو سړی پریخه دا نو بیا ورسره د مخلوق سکار دی د کلی سکار دی شهید صاحب ډیر ظلم شوی دی ظلم ته مونږ نه شوټینګ دی دا یو ظلم داستان روان دی مونږ سرکار ته وایو چې دود شو پانی شو په دې کیس کې صحیح انکوایریو کې دی یو غټ ټیم راولي چې دا کپلی معبود یا که ګل زمان یا که شاه زمان خو د دې سپۍ اوشي پوره شي ډېره مننه شهید صاحب قدرمنو د دې کاکا سره ظلم وشو د ده لورې د ډېرې بېدردۍ سره ووجله د ده په لورې دغه الزام پورته کو چې دا د کوره وتلې ده اکثر که په نړۍ کې وګورئ د تره زامنو اکثر د کاکا بچو ته کار کیږي دغه ماشوم په داسې مرګ ووجله په تبرګو یې ټوټې کړو پلار ته ولې وی چې راشه لور دې پورته کا بیا که چېرې د غیرت په نوم وجلی شوی نو په کار ده چې د چا سره توره بدنامه شوی چې هغه یې هم وجلی و خو دلته جینۍ یوازې ټوټې کړو جینۍ مړه کړله پلار غریب د بیان هم یریږي بېوسه د ځوانان یې نشته خو یو ډېر ښه ملګری و چې هغه ته د دغې ظلم پته و هغه رابطه وکړه چې شهید خانه لاړ شو د دې اواز هم پورته کا بلها خلکو لزې هلې ځلې کې راورسېدلو ډېر اوچت په یو غر یو د دوی دغه اواز مو تاسو سره شریک کو یقینا چې دا د ظلم انتها ده او بیا یې نوم د غیرت ورکو ما مخکې مې وی چې د کاکا د بچو اکثر کار کیږي د کاکا بچو ته که توره بدنامه وه په کار ده چې هلک یې ورسره وجلی وی خو چا لیدلی نه دي یو اوازه وه مرګ یې وکړو نوم یې د غیرت ورکو دغه بېبسه پلار د دغه انټروی نه هم یریدلو زړه نو چېرې تاسو څه کوئ او څه ووایم او ام یې مرواره دی خو بار کې بیا یې هم هغه خپل په زړه بلا دردونه لري خو دا د غرونو ژوند دی او دلته د دې په قام کې یو مشري نو دا خلک د هغه مشر نه یریږي حق وینا کولی هم نشي د خپل بچي دپاره هغه حق وینا ونه کړه چې څه حقیقت و خو الله دې وکړي چې دې کاکا ته انصاف میلاو شي کاکا دا هم وایي چې پاکستان کې تر اوسه پورې څوک پانسي شوي دي تر اوسه پورې څوک هم نه دي پانسي شوي سبا بیا دغه رواره راوځي بیا به ګرځي نو الله دې وکړي چې په پښتنو دا نور ظلمونه بند شي او بیا یو داسې ظلم چې د هغې څه لاره نه ثبوت یې نه یو بېګناه مړی وکړي او د هغه نه یو 2.5 کالو ماشوم هم پاتې شوی دی کاکا وایي چې خاوند یې د کوره راویسته چې زه نور ته نه ساتمه نو جینۍ چې د کوره خاوند وشړي به چېرته ځي او بیا بل د تره زوی ورته دغه یو موقع وکتله د بدنامۍ تورې پې ورپورې کو او مړی کړله الله دې وکړي چې دې کاکا ته انصاف میلاو شي